مدینه شریفه ته چې حضور پاک مبارک هجرت وکړ په ډېره مجبورۍ وکړ، ولې چې په مکه کې د مکې کافرانو د نبی علیه السلام سره او د هغه د ملګرو سره ډېر ظلمونه شروع کړي وو چې د هغې بیان ما تاسو ته په مخکې جمعو کې کړی دی. د حضور پاک دا مقصد و چې د مدینې ته لاړ شم، د دې خلکو نه به ځالته په امن شم او محفوظ بشم، لیکن دې ظالمانو په مدینه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پرې نه ښود. د مدینې چې کم خلکو پیغمبر علیه السلام ته پناهي ورکړې وه او ایمان یې راوړی، هغې له به یې دمکې ورکولې، نه پرېښودل. وی تاسو زمونږ دشمن له امن ورکړی دی او زمونږ دشمن هم ځان سره ځای کړی دی، دا سره مونږ ګورو، دا دمکې به یې ورکولې. چې کم منافقینو په مدینه شریفه کې هغې منافقانو سره به ساز باز کو او هغې به یې لمسول چې د مسلمانانو خلاف سازشونه وکړي. او په مدینه شریفه کې چې کم یهودیان اوسېدل چې پیغمبر علیه السلام لاړ، د یهودو سره یو معاهده وکړه چې موږ به یو بل ته غږ نه کوو، د یو بل د دشمن مرسته به نه کوو، یو بل سره به د امن ژوند تېرو. نو دې د مکې کافرانو هغه یهودیانو سره ساز باز جوړ که او هغې د پیغمبر علیه السلام خلاف لمسول شروع کړل. بل چې په مکه کې کم کمزوري مسلمانان پاتې وو، یا ښځې هجرت یې نشو کولی، یا ماشومانو هغې هجرت نشو کولی، یا غریبانانو او غلامانو، هغې خلکو سره زیاتی شروع کړل، هغه به یې وهل او هغه به یې ټکول او هغې به یې پاتکړو تړل. ډېر انتهایي ظلمونه یې شروع کړل د هغې مکې د کمزورو مسلمانانو سره. د دې نه علاوه داسې ظلمونه شروع کړل چې مدینې ته به لاړل او د مسلمانانو باغونو او فصلونو ته به یې اور ورته کو راتښتېدل به. د مسلمانانو چراګاه و هغې کې به څاروي سرول. کرد ابن جابر فهري دیلام او هلته چې د مسلمانانو څاروي سې مړه کړل، سې ترې راوتښتول او چې کم په هغه درمن کې بوس یا نور کم څیزونه و هغې ته یې تیلې ورته که هغه یې وله وسوځول. دا ظلمونه دوی شروع کړل. کم مسلمانان چې به په لارو تلل او کافرو له به په ګوتو ورلل او به یې ونیول، وهل ټکول به. نبی علیه السلام وی خدای د دې ظالمانو د لاسه خو موږ ډېر تنګ شو، کلي مو ته پرېښو، مکه مو ته پرېښو. خلک وایي یاره نبی علیه السلام جهادونه کړي دي د کافرانو سره، نه به یې کول، څه به یې کول. مکه مو ته پرېښوده، کورونه مو ته پرېښودل، چې کوم په مکه کې زمونږ پټي و هغه م ورته پرېښودل. چا نه ښځې پاتې شوې، خاوندان یې مدینې ته لاړل، چا نه بچي پاتې شو، مور و پلار ترې نه پاتې شو، بیت الله پاتې شو، د خدای کور م ورته پرېښود او ترې لاړو، بیا په قلار نه پرېږدي، دې سره به څه کوو. نو نبي علیه السلام صحابو سره مشوره وکړه، یو فیصله یې دا وکړه چې د دې ظالمانو نه موږ په څه ځان خلاص کړو. نو د مدینې د مکې نه به شام ته دوی تلل. مکه خو داسې علاقه ده چې هلته خپل فصل نه زرغونېده، نو شام ته به تلل او شام نه به تجارتي غله او دا قصې پیسې راوړي. نو نبی علیه السلام دا سوچ وکړه چې د دوی کومه قافله شام ته ځي، نو په هغې باندې یو حمله کوو. داسې حمله نه کوو چې قافله وله لوټ کړو، خو لږ به ویرېږي دوی به ویرېږي، دوی به پوه شي چېرې دا خو که موږ مسلمانانو سره ظلمونه کوو، نو مسلمانان خو هم دا دی زموږ په قافله حمله کوي او د دوی ټول تجارت خو په شامو، نو او د شام لاره د مدینې خوا کې تېرېدله، نو که دا لاره په موږ بنده کړي، نو موږ به غنم د کمي، زموږ خوراک به د کم ځای نه او زموږ تجارت په مکه کې خو بغیر د سرمن نه بل شي نشته، څه به کوو. نو د دوی یو تجارتي قافله تله شام ته، نو حضور پاک سره د یو څو مرګنو لا په هغې باندې
د دمکې او د یارولو دپاره. خو چې نبی علیه السلام په هغه لارې ته ورورسېد نو دا قافله تې شام ته وتې وه. نو پیغمبر علیه السلام سره د صحابه واپس راغی. بیا ورته پته ولګېده چې هغه قافله د مکې د کافرو چې کوم شام ته تلې ده واپس را روانه ده. نو بیا ورته نبی علیه السلام سره د ملګرو ووت. و اتفاق ده او د خدای خوښ هم داسې وه چې دوی سنګ میدان ته ورسېدل نو قافله تې د لارې نه وتې و واپس مکې ته رسېدلې وه. دې لومبۍ ته غزوه ابوا وی او دویم ته غزوه ودان وی. بیا نبی علیه السلام ته پته ولګېده چې د قریشو یو مضبوطه قافله ده او د ابو سفیان په سردارۍ کې ده او ډېر تجارتي مال دی پکې. ودرېږه په دې یو حمله کوو چې دوی ویرېږي موږ نه ملي شي. خو چې نبی علیه السلام څنګه عشیره یو مقام دی هلته ورسېد نو ورته پته ولګېده چې هغه قافله شام ته رسېدلې ده. نو واپس رالل. بیا ورته پته ولګېده نبی علیه السلام ته چې هغه قافله واپس د شام نه را روانه ده او مکې ته ځي. نو نبی علیه السلام صحابو سره مشوره وکړه ویې ځای چې دې قافلې پسې د دې تجارتي کومه قافله ده دې پسې وځو لږ یو فوټۍ راودوي چې دوی موږ نه لږ په قلار شي موږ خو ورته وطن کلي بچي ښځې هر څه پرېښودل بیا په قلار نه پرېږدي مدینې ته راپسې راځي او زموږ چراګاهونو باندې ورونه ورته کوي زموږ څاروي تښتوي ظلمونه کوي. نو نبی علیه السلام تیاری وکړه. دې درمیان کې تاسو ته مه ووایي چې د انصارو د مدینې شریفې چې څومره وو هغوی له به یې دمکۍ ورکولې هغه هم نه پرېښودل چې تاسو ولې زموږ دشمن له پنۍ ورکړې ده. نو د مدینې شریفې یو سردار و د یو لوی قوم مشر و د اوس قبیلې د هغه نوم سعد ابن معاذ و. دې لاړ مکې مکرمې ته. نو په مکه کې یو لوی کافر دی امیه ابن خلف د هغه سره د دوستانه وه دواړه غټ غټ تاجران. دا سعد چې به کله مکې ته لاړ د دې امیه سره به دیره او امیه چې به کله مدینې ته راغی او یا د مدینې په خوا کې به شام ته ته نو د دې سعد سره به دیره د دواړو قریبي دوستانه او تجارتي تعلقات. نو حضور پاک چې هجرت وکړو دې درمیان کې سعد ابن معاذ وی زدم بیت الله ته یو عمره به وکړو طواف به وکړو چې لاړ د هغه امیه سره دیره شو. امیه ته وایي اشنا زه خو طواف له راغلی یم او د بیت الله طواف کوم. امیه ورته وایي داسې کار دی هغه ورځې دې لاړې نور کله به ته دلته کولاو ګرځېدې په مکه کې او ته هم د مدینې سردار یې نو زموږ دې خلکو به ستا ډېر زیات قدر کوو. اوس د مکې خلک تاسو ته ډېر غوسه دي ځکه تاسو زموږ دشمن له پنۍ ورکړې ده امن هم ورکړی دی. نو عمره طواف به کې خو لږ په طریقه داسې وخت کې به وځو چې څوک دې ونه ویني هسې نه چې څوک دې ونیوي او څوک در سره جګړه ونه کړي. وی څه ټیم وی غرمه د غرمې په مکه کې ګرمي زیاته نو عموما خلک ودي غرمه به وځو نو طواف به وکړې راځې به او بیا به ځې مدینې ته. وی ډېره ښه ده چې څنګه دې ووتل طواف لذي غرمه او چې چا نه یېرېدل همغه حرامي سره میلو شو چې ابوجهل مخې له ورغی. دې سعد ابن معاذ ته وایي دې صحابي ته هلکه څنګه بېغمه زموږ په کلي کې ګرځې او زموږ دشمن لم امن ورکړی دی او ته دلته بېغمه ګرځې ته خو زموږ دشمن یې چې دشمن لم امن ورکړه. افسوس چې د دې امیه سره زموږ د سردار سره نه وې که نه چې ته مانه دلته جمدې پاتې شوي تا ته مې چل خوړی. سعد ابن معاذ خو هم د قبیلې د انصارو د مدینې د یو قوم لوی سردار و. هغه چې ته دا خبره زغملی شوه هغه ورته وی ابوجهله په قلار کښېنه. ابوجهل نوم خپل عمر ابن هشام په قلار کښېنه ما له دمکۍ دلته مه راکوه که تا زره د بیت الله نه منې کړم نو ستا لار په موږ ده په مدینه ده چې شام ته ځې ستا تجارتي ټول معامله شام کې ده او لار دې په موږ ده لار به در باندې بنده کړم بیا به خورئ څه څکئ به څه دواړه سره ګرم شو.
چې ګرم شو دا امیه چې دا سعد ابن معاذ د چا میلمه و هغه پکې منځ کې مداخلت وکړو نو هغه خو وی که زه اوس د دې میلمه مرسته کوم نو قوم کې راته دشمني جوړېږي میلمه به خپل کار کوي نو دې میلمه ته وایي دې صحابي ته سعد ابن معاذ ته هلکه وایي ته خو زما دوست دی وګورې دا ابوجهل دا زمونږ سردار دی په دا آواز مه راوباسه دې خو زما د مخه تا ته غږ نه کوي په د څه له چغې راوباسې وایي ښه زما ستا تعلق دوستانه تا هلته ما سره راځي د تا سره نو تا د دې خپل کلیوال پره وکړه او زه دې پرېښودم وایي ته خو په قلار کښېنه امیه ته وایي وایي ستا متعلق خو نبي علیه السلام ویلي دي چې امیه به مونږ وجو تا خو نه پرېږدو خیر معامله دلته رفع دفع شوه او دا سعد ابن معاذ مدینې ته لاړ واپس او چې دا امیه کور ته لاړ نو ښځې ته وایي ښځې وایي ته خبرې وایي وایي څه وایي هغه میلمه د مدینې راغلی و دا هغه د ابوجهل ګرمه ګرمۍ راله ما د ابوجهل مرسته وکړه هغه وایي چې نبي علیه السلام وایي چې موږ به امیه وجنو والله ما یکذب محمد صلی الله علیه وسلم قریب دی چې په محمد خو چاته دروغ نه وایي اخو رښتیا خبرې کوي اخو دروغ نه وایي او د هغه د خولې نه وتلي چې ما به وجني بلکې حافظ ابن حجر لیکلی دي وی قریب و چې دسماتې ته تللی وي دومره یاره پرې راله ښځه ورته وایي مړه مه یېرېږه بې غیرته هغه دلته نشي راتلی او ته بار څه له یېرېږي نه که نه وایي دروغ نه وایي چې دا خبره یې د خولې نه وتې ده نو څه چل دی هر ځای کې چې په ګوتو ورلم دا مې دې پورې درته وایي چې د مدینې خلکو له به یې دا دمکۍ ورکولې بیت الله ته یې نه پرېښودل خدای اوس عجیبه نظام کوي دلته د بدر غذا جوړه شوه څنګه جوړه شوه چې نبی علیہ السلام په 14 د رمضان په 2 هجری کې صحابه سره میټینګ وکوي ځکه چې زو خو موږ هغه تجارتي قافلې له هغې له دمکي ورکوو چې دا کافر موږ نه قلار شي نو ستاسو خوښه ده که څوک را سره په خپله خوښه ځای هم او که څوک نه ځای هم داسې جنګي لښکر له مقابلې له نه ځو نو بعض صحابه کرام ووتل او بعض یو څو کسه پاتې شو دی چې څنګه د مدینې نه په 14 د رمضان ووتل بئر ابي عنبه ورته وایي د مدینې سره خوا کې یو ځای دی یو خشته خوږې اوبه وې خلکو به د هغې د مدینې توبه راوړلې چې هلته ورسېدل نو پیغمبر علیه السلام ټول صحابه کېنول چې کوم ماشومان هغې واپس کړ وی تا واړه ته حضرت برا ابن عازب رضی الله عنه دیم واپس کړ عبدالله ابن عمر رضی الله عنه اسامه ابن زید رضی الله عنه زید ابن ثابت رضی الله عنه دا واړه صحابه کرامو اسید ابن حضیر رضی الله عنه دی واپس کړ صرف یو صحابیو عمر ابن ابي وقاص اپ جړا شو چې نبی علیہ السلام واپس کاو نو پیغمبر علیہ السلام هغه اجازه ورکړه وی راځي چې څنګه دغه ځای نه دوی مخکې لاړل مقام روحا ورته وی هلته نبی علیہ السلام سره صحابه ورسېد نو حضرت ابو لبابه رضی الله عنه دی اولېږه وی ته ځه مدینې ته د مدینې امیر شوې تر څو چې زه نیم راغلی زما جان قایم مقام به دی دی واپس کړ او قافله او 2 جاسوسان یې اولېږل د یو نوم حضرت بسبس رضی الله عنه او د یو نوم حضرت عدي رضی الله عنه دا دواړه یې اولېږل وی تاسو لاړ شئ او د قریشو د هغه تجارتي قافلې موږ له جاسوسي معلومات وکړئ چې دا کوم ځای را روانه ده موږ یې کوم ځای مخه دا دواړه یې هلته ورسول د روحانه چې صحابه کرام لږ مخکې لاړل یو بل مقام د صفرا ورته وایي هغې صفرا ته ورسېدل نو هغه 2 جاسوسان راغلل د نبی علیہ السلام چې کوم 2 جاسوسان هغې پیغمبر علیہ السلام ته وی صاحب وی د قریشو د تجارتي قافلې د مدد دپاره د ابوجهل لښکر را روان دی نو نبی علیہ السلام دغه ځای کې صحابو سره مشوره وکړه او د ابوجهل لښکر ولې څنګه را روان شو ابو سفیان ته پته ولګېده هغه تجارتي قافلې مشر چې ما زما دپاره خو مسلمانان روتې دي چې تلم شام ته بچ شم اوس واپس چې ځم نو روتې دي نو هغه یو کافر و زمزم ابن عمرو غفاري
هغه یو تیز اوښ ورکړ، وی په دې اوښ به ځغلې او ځان به مکې ته رسې او مکه کې د اعلان وکړه چې ستاسو کومه قافله را روانه ده د تجارت، د ابو سفیان هغې زه رالېږلې. هغې وایي چې زمونږ مدد لرو د مسلمانان په مونږ حمله کوي. او دا دامره تجارتي قافله وه چې د مکې د هر کور مال پکې، چا به څوک به پخپله تلل، چا به بل له مال ورکړی چې دا ځان سره یو څه ګټه مني وایي. د هر چا مال پکې و، ډېر مضبوطه درنه قافله وه. نو زر راله روزې مدد لو که رونوتی نو موږ به مسلمانان وجني او قافله م لوټ کوي. نو زمزم ابن عمر دی چې راورسېد نو د هغې به دا قانون و چې هغې به خطرناک خبر و نو څادر به یې د سر نه داسې تاوه، څادر به اوچت که او تاوه به او چغې به یې ویل یا صباحا یا صباحا، نو خلک به ورته راجمع شو. دې زمزم ته ابو سفیان وایي ته به دا چلو کې چې ته به د اوښ دا پوزه زخمي کې چې وینې ترې بهېږي او د څادر په ځای به جامې وباسې او ابه تاوې، نو خلک به پوه شي چې مسله ده ډېره خطرناکه ده، نو خلک به دلې په منډه راوځي. نو دې زمزم هماغه چل وکړه، د اوښ دا پوزه یې زخمي کړه، هغې نه وینې بهېدې او جامې یې وویستې، هغه یې د سر نه تاولې. نو چې خلکو قتل ټول ورته راجمع شو چې خدای څه مسله ده، ماشومانم، ښځې، بوډاګانم، ځوانانم، هلکه خیر دی ته خو زمونږ هغه تجارتي قافله کې تللی وې که نه؟ وی یو ابو سفیان راولېږلم، مسلمانان ستاسو په قافله حمله کوي، مدد له وله راولې. ابو جهل لښکر تیار کړ. اوس د خدای شان دی هغه امیه چې هغه سعد ابن معاذ ورته ویلي چې نبي علیه السلام به دې وجنې پرېږدي دی نه، هم د مکې غټ سردار و. ابو جهل په دې سردارانو ګرځېده چې دا مشران راغونډ کړه، ملکان به په خپله ځي. امیه له راغی، امیه ته وایي چې کاکاجي نیمه شروع څنګه چل به کوو وروره مشره؟ هغه وایي زه خو ناجوړه یم. هغه ته خو ښځې ووایي ورته وایي خبره دې یاده ده د مدینې هغه ملګري چې درته ویلې وایي یو یاده مې دوی پام کوه ګوره ونه ځه وایي نه ځه چې راغی زه خو ناجوړه یم بیمار نشم. ابو جهل هم پوره شیطان هغه وایي چې زه دې ځمه ته به څنګه مانه پاتې کېږي؟ وایي ګوره ته مشر یې سردار یې او چې ته نه ځې د هلکان هم نه ځي، ته مهرباني وکړه مونږ سره وځه خامخا. دې کله یو بانه ناجوړ یم او دوه نوکران به زه ځان پسې ولېږم او درې به ولېږم او څلور به ولېږم. ابو جهل ورته د هلکانو جرګه راوسته، دا ماشومان دي او ته نه ځې، د ځوانانو یې وله راوسته، د بوډاګانو یې وله راوسته. وایي داسې کار دی ځه مه خیر دی جنګ له، خو لږ غوندې را سره په لاره لاړ شه چې ستا د وجې دا نور وځي، چې ته نه ځې دا نور پاتې کېږي، نو خیر دی بیا به دې را واپس کړو. نو وایي زه ډېره ښه ده. نو یو اعلی اوښ ځان لالم کور ته چې راغې ښځه ورته وایي تا خو یې نه ځمه او تا وایي چې ما ته خو هغه د مدینې هغه ملګري ویلي چې نبي علیه السلام وایي چې زه دې وجنم او دروغ هم نه وایي. وایي ښځې ځم نه، لږ غوندې ورسره وځم یو ورځ مزله او داسې اوښ مې ځان له اغېشتې دی که نه چې دوی په ما پیږي را تښتېدلی به یم دی، ځم نه ورسره. وایي ښه ګورې پام کوه لاړ نه شي کم وخت ته مړ به دې کړي. وایي ډېره ښه. ابو جهل پوره شو، هغه وی چې دې کاکا به زه خامخا رسو. نو یو دوه درې څلور هلکان یې پرې مقرر کړل، هغې ته یې وی چې ګوره دې د نه ونه تښتي، د ده څوکۍ تاسو به نور څه نه کوئ خو د امیه څوکۍ به کوئ چې دې ځان سره ورسو. دوی چې څنګه د مکې نه روان شو نه خو به پیاده مزلې وې، یو ځای کې دمه وکړه، خیمې ښخې کړې، نو امیه ځان ته اوښ نږدې وتاړه. دې مطلب و چې شپه ده دا خلک کوزه شي نو غلی به په اوښ په ورواړو متښتم به ځم نه. نو چې دې سنګ پاسې دغه هلکان خو ورته ابو جهل پرې کړي، هغې زر را منډې کړې. کاکاجي خیر دی مونږ ولاړ یو څو لوټه پکاري او دسماتې له اوبه پکاري بل څه پکاري خدمت ته ولغله. خدای دا ماشه هلکان د کوم ځای نه ویښ پراته دي. وی نه نه تاسو څه شی څه خبره نشته، نه نه کاکاجي مونږ ستا خدمت ته ولاړ یو، ته دې ویښ او مونږ دې وده یو. سړی پوه شو چې دې خو کار ونه که زه بل ځای کې چې که خیر یې دمه کوو هلته نه به راتښتم، چې بل ځای قافلې شوارو دو شوارو د مزلو په یو ځای کې دمه کوله.
دی بیا چې نیمه شپه شو ټول خلک وده دي نو دی غلې غوندې راپاسېد خپل اوښ له هغه هلکان غورته پیو هغې ولې زر رامنډه کړې کاکاجي په خیر څه چل دی ناجوړی خېټه کې درد دی او د سماتې ضرورت دی اوبو ضرورت دی خدای پاکه اوده شی سر کوزو خو چې لقم را پسې رامنډې وهې ایسه جتم نشتا سې راپاسېدم چکر لګو نه کاکاجي چې ته ویښې مونږ له خوب راځي مونږ به ستا خدمت کوو هلته نم کا خوندو نه که په درېیمه مرحله کې اخره کې خدای به درته ورسوي راته خلکو مخکې خو راتلی نه شم بیا ورسېد او بیا به یې راته قصه وکړم بدر کې خدای مرداره دلته کې چې دا سړي کوم وخت کې راغی زمزم ابن عمر او د دشمن ابو جهل راپاساو نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترور د بی بی عاتکې هغې خوب ولیده حضرت عباس یې رور هغې راوغوښته ویې رور یو خوب مې خطرناک لیدلی دی بېګا ویې څه خوب دې لیدلی دی یو سړی راغی په اوښ باندې او د مکې په دې خور کې اوښ څمله او درې چغې یې ووالې او درې چغې کې څه دي اواز یې دا وکړو چې قوموا یا آل غدر الى مسارعکم اخرجوا الى مسارعکم اے دوکبازو پاسه او خپل مرګ ځای ته ځان ورسوئ فی ثلاث درې ورځې اے دوکبازو خلکو د مرګ ځای ته درې ورځو کې ځان ورسوئ وی دا چغې واله وی خلق ورته راغونډ شو وی بیا د بیت الله خواله راغی او هلته کې هم دا چغه وواله درې چغې یې ووالې او وی بیا د جبل ابي قبیس ته به راوخته او د جبل ابي قبیس نه یو غټه تیږه راواغېسته او هغه یې لاندې راوغورځوله وی هغه تیږه ډکرې شوه او د هغې ذرې د مکې هر کور ته ورسېدې بی بی عاتکه د حضور پاک ترور دی عباس رضی الله عنه خو مسلمانو خو پټه هغه ته وایي څه مسله خطرناکه پیښیږي ما داسې خوب لیدلی دی د هغه دوست ولید ابن عتبه هغه ته یې وایي ولیده وایي دا خوب هلته ویم زما خور داسې خوب لیدلی دی خو چاته به وایې نه هغه خوب الپلار ته وایي عتبه ابو جهل ته وایي خبره خوره شوه حضرت عباس وی روانو چې ابو جهل आवाज راکړ ما ته ابو الفضل دلته راشه ورنه وی تاسو سړو خو د پیغمبري دعوه کړې وه خو د ښځو نه نو خبر اوس خو ستاسو ښځو د پیغمبري دعوې شروع کړې وی مې چې څه چل دی وی چې ستا خور خوب لیدلی دی وی ما ځان نه غرضه کړ وی زه پته به ولګي چې د تیږې ډکرې به زمونږ کورونو ته رارسي او که د مسلمانانو کورونو ته به رسي ما ځان غلی یو دا خوب وی چې دا سنگ دا خوب ولیدلی شو نو دې کې زمزم راغی هغه اوښ واله او اعلان یې وکړه چې د قافلې خبره م ولې د قافلې مدد لرو قافله روانه شوه او قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي ډېر لوی په کبر روانه شوه ډېر لوی تکبر سره او شرابونه یې ځان سره واخیستل او زر کسان وتل د زرو نه زیات جنگ پاتې شوي زر کسان دي د زرو نه زیاتو او هر یو سره توره وه زغرې چولې وې 200 ورسره اسونه اوښان 700 او 300 ورسره اسونه او شاه سوارانو هغه تش اسونه نه هغه خلک چې هغه نیزه‌بازۍ به یې کول 300 شاه سواران 200 ورسره اوښان او ټول مسلحو او مسلمانانو سره سره مسلمانان 314 دا زر هغه 300 مسلمانانو سره ټولو سره ټوټل شپږ اته توري دي ځکه هغې خو د لښکر د جنګ په نیت نو راغلی هغې خو د ابو سفیان د تجارتي قافلې په نیت راوتي نو اته وسره توري دي 2 وسره اسونه دي دوی سره 300 اسونه هغې سره 2 اسونه دوی سره 200 اوښان هغې سره اویه اوښان دي او یو خان داسې دي چې د سورلی اوښان دي 3 کسان به پې سورېدل لکه 2 به پې سوارو یو به پړی نیولی یو به بره ختېده چې ستړی کېده به بل به کوزېده نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره هم 2 کسان ملګري وو 2 هغه سره ملګري وو
یو ورسره حضرت علي رضی الله عنه، یو ورسره حضرت مقداد رضی الله عنه، په درې کسه یو پوخ. حضرت مقداد رضی الله عنه وی دو بسوارو یو به کوزیده، وی پیغمبر علیه السلام د کوزیدو نمبر راغی. مونږ وی د خدای رسول ته به نه کوزیږي، ته کېنه او زه او علي به کوزیږو. بس کله به زه پیاده سفر کوم علي به برئ، کله به علي کوزیږي زه به برم، ته به نه کوزیږي. وی نه، تاسو ما نه تکړم نه یې او زما په نسبت ستاسو ثواب زیات نه دی، خو زما زیات وخت دی. وی قسم دی چې حضور پاک به په خپل نمبر کې کوزیده او د خپلې به یې نیوه، نوم به به رسوال. داسې عاجزي و په نبي علیه السلام کې او بهترین اخلاق. نو او یو خان، دوه سونه، اته تورې، شپږ زغرې او باقي ټولو سره د کجورو ډانګونه. او کافر ټول مسلح دی، هر یو سره توره او زغره او نیزې دي ورسره، او لوی د جنګ په نیت را روان دي. ولا تکونوا کالذین خرجوا بطرا، قرآن شریف کې الله وایي دغه خلک چې د کبر او د جوش په انداز راووتل. چې ابو جهل لښکر راووته نو جهم ابن السلط دام د پیغمبر علیه السلام د خاندان نه، هغه وی ما یو بل خوب ولیده. وی رالمه، وی خوب دینم چې یو سړی راغی مکې مکرمې ته او په یو دغه باندې سور دی په اوښ باندې، او چې څنګه راغی نو اوښ یې سملو او په توره ووو، او د هغې نه دا وینې داسې اوچتې شوې، او چې څومره د مکې د خلکو خیمې دي نو خیمو ته څاڅکي ورسېدل. هغه ملګرو ته ووایي چې داسې خطرناک خوب مې ولید. ابو جهل بیا عباس رضی الله عنه ته، عباس دلته راشه، تاسو کې خو ډېر پیغمبران پیدا شو، خور دې بیا له پیغمبره د خوبونه نه، دا دې بل پیغمبر پیدا شو، او پته به اوس ولګي چې وینې به زمونږ خیمو ته راځي او که وینې به ستا درواره خیمو ته ځي. دا دویم خوب شو. دې خوا د ابو جهل لښکر روان د ابو سفیان د لښکر د مدد دپاره. هلته نبي علیه السلام د روحا مقام نه دغه دوه کسه جاسوسان ولېږل، هغوی واپس رالل. دې وخت کې پیغمبر علیه السلام یو مقام د صفرا ورته وایي، هلته رسېدلو چې جاسوسان واپس رالل. جاسوسانو ورته الوې، وی صاحب دونه مونږ خبر شو چې د ابو سفیان د قافلې دپاره د ابو جهل قافله را روانه ده مدد دپاره. نو نبي علیه السلام ټول صحابه کېنول، مشوره ورسره کوي. ودرېد نبي علیه السلام، لاولې دا خبره وکړه ما تعویذه راته خپله د الله چې ما ته څه ویلي دي درته وایم، باقي ستاسو خوښه ده چې څنګه ستاسو فیصلې هغسې به کوو. ما ته خو رب العالمین دا ویلي دي چې دا یو د ابو سفیان قافله ده را روانه ده، یو د ابو جهل لښکر دی را روان دی. دې دوو کې چې کوم سره تاسو مقابله کوئ نو په دواړو به خدای ګټه درکوي. لقد كان لكم في الفئة څنګه دی، فئتين آیا دوه ډلې دي، یو دا ده یو هغه ده. ما ته خو خدای دا ویلي دي چې که دې سره جنګېږې هم به ګټه ستاسو، که دې بل باندې ورځې هم ګټه ستاسو ده. اوس تاسو فیصله ده. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه پاسه ډېر خشته تقریر وکړ، وی د الله رسوله مونږ راوتي یو واپس نه ځو، دې د مکې خلکو مونږ سره انتهایي ظلمونه وکړل، او ما چې درته په سر کې وي ټولې خبرې ورته وکړې. وطن مو ته پرېښود، بچي مونږ نه پاتې شو، چا نه ښځې پاتې شوې، مالونه پاتې شو، ځمکې پاتې شوې. 400 کیلومیټره هغه وخت کې دوی هجرت کړی و. مونږ ته دومره مزل وکړو، په هغې کې دې مونږ نه پرېږدي. 3 کاله ردي د لاسه مونږه په شیب ابي طالب کې تېرې کړې، د ونو پاڼې م خوړلې دي، ستا په ملا مبارک کې لرې غورځولي دي، او دا صحابه کرامو له څومره سزاګانې ورکړي دي. حبشې ته هم ته هجرت وکړو، مدینې ته تیرالو، اوس هم مونږ نه پرېږدي، مونږ له پیغورونه راکوي، انصار راته لمسوي، د مدینې یهود راته لمسوي، منافقان راته لمسوي، او بیا زمونږ په چراګاهونو راځي حملې کوي او زمونږ په فصلونه او مالونه سوځي. د الله رسوله زمونږ رای خدا ده چې ستا خوښه ده، په هر یو چې ورځو مونږ در نه رستو کوي. حضرت عمر پاسې دغه مدیدار تقریر وکړ،
حضرت مقداد ابن اسود رضی الله عنه پاسه دا ډیر ناشنا تقریر وی دا الله رسوله او پیغمبر علیه السلام چې به یو تقریر کو نو دا आवाज به کو اشیر علی ایها الناس مرګرو مشوره راکې حضرت مقداد پاسه وی دا الله رسوله وی ستاسو خیال دی چې مونږ به تا میدان کې یوازې پریدو مونږ به دنه تختو داسې چته کې مونږ به لکن نقاتل عن یمینک وعن شمالک وبین یدیک مونږ به ستانه یو خوا بل خوا مخکې رستو جنګ کوو مونږ د موسی علیه السلام د قوم پشان قوم نه یو چې موسی علیه السلام ته وی اذهب انت وربک فقاتلا انها هنا قاعدون موسی علیه السلام قوم موسی علیه السلام ته وی تاو خدای دې جنګونه کوي مونږ نشو مونږ د جنګ ولا نه یو مونږ بدل تناسو مونږ هغه نه یو مونږ بستانه مخکې رستو جنګېږو او ستا په حکم چې څه دې خوښه یې هغه به کوو او د الله رسوله چې څه درته خدای وایي کوه مونږ در سره یو چې مقداد رضی الله عنه دا خبر وکړه د حضور پاک دا رنګ مبارک لږ سور شو خو بیا یې آواز وکړه اشیرو علی ایها الناس ځکه انصارو لا غږ نه کړی خلکه مشوره راله راکې ځکه د مدینې انصارو چې پیغمبر علیه السلام کله هجرت کو نو دوی صرف دومره ورسره کړي چې وی مونږ په مدینه چا حمله وکړه مونږ به دې مدد کوو په مدینه که چا حمله وکړه نو مونږ به دې مدد کوو دی نو ویلي چې مونږ به تا سره باروز جنګ به هم در سره کوو ستا په ملګرتیا کې نو حضور پاک په اشیر علیه هم تیار یو دا فکر ونه کې مونږ یو ځل ته د خدای رسول منلې دا مو ایمان او یقین دی چې ته سره د خدای خبرې دي نو مونږ په تا کې شک نه کوو او نه ستا په خبرو کې شک کوو مونږ اگر چې تا سره بیعت کوو نو مونږ دا خبره پکې نه وه کړې لیکن دلته کې زه ولاړ یم او زما د مدینې انصار ټول ولاړ دي قسم دی چې د دشمن یو غنه تاق وجود ته رانشي هله به ستا وجود ته د دشمن غنه راځي چې مونږ ټول مړه شو ما به تاله رانږدې کېږي هېڅ فکر چې ونه کې بس زما مشوره دا ده چې د خدای د طرف نه تا ته که حکم دی په هغې روان شه مونږ در سره یو چې دا خبره وکړه نو د حضور پاک مخ مبارک سور شو پوه شو وی ډېره ښه خبره ده وی ښه نو د خدای حکم خدا دی ما ته چې دا دوه ډلې دي تجارتي او دا یو بله چې په هر یو ورځې نو دا به تاله در کوم خو زما رای دا ده چې دا د ابوجهل د لښکر والا دشمن ښه دی په دې بل نه ورځو دې له خو موږ صرف دمکې لرو چې دې ویریږي او موږ نه په قلار شي اوس خو یې لښکر راغی ورځو او فکر مه کوئ د الله مدد موږ سره دی هغه دوه کسان یې ولېږل وي دی لاړ شه معلومات کوئ چې د ابوجهل لښکر به کوم ځای را روان وي او کوم ځای به هغوی لاړل او صحابه کرام هم روان شو په لاره باندې هغوی چې څنګه لاړل هغه بسبسه وادي نو دا بدر چې کوم ځای کې کوي دی د دوی کوي سره دوی ورغلل دا دوه صحابه و د هغه کوي نه مشکونه د اوبو ډکول اوښانې هغلته یو ټیله وه هلته سملولو او رالل د کوي نه مشکونه ډکوي د کوي په غاړه یو څو جینکې دي هغوی مو د کوي نه اوبه وړي هغه یو جینۍ بلې ته و چې زما قرضه راکړه بله جینۍ ورته وي لږ صبر وکړه د ابو سفیان د قریشو قافله را روانه ده او سبا به دلته رارسي نو زما سره څه سامان دی هغه پې خرڅ کړمه نو پیسې به پې نغدې کړم نو تاله به خپلې پیسې درکړم اوس دا صحابو دا خبرې اورېدې ته یې غوږ یې ښودلې مشکونه یې ډک کړل او په اوښانو یې کېښودل او راغلل نبی علیه السلام لا وی صاحب دقسې دوه جینکې یو بل سره په جګړه و یو د بلې نه قرض غوښته بلې وی چې د ابو سفیان قافله دلته سبا را رسېږي نو دا قافلې چې بدلې دي به یو ځای کې دمه کوله نو هغوی بس خرید و فروخت خلکو سره د هغې علاقې کوه نو وی معلومېږي دا چې بدر ته سبا د ابو سفیان قافله را رسېږي هلته ابو سفیان ته پته لګېدلې وه نو هغه هم خپل جاسوسان هم خواره کړو او په خپل هم ګرځېده را ګرځېده ځکه دغه علاقه ما لیدلې زه ورته تللی یم د بدر دغه علاقې ته داسې واړه واړه غرونه دي او په غرونو کې دننه لارې دي دلته لاره ده هلته لاره ده هلته لاره ده نو یو د غر نه یو خوی بل د غر نه بل خو یو بل ته نږدې وي خو ښکاري نه نو ابو سفیان په دې چې هسې نه چې د لارو کې مسلمانانو له مخې له ور نه شو نو هم ګرځېدل لګیا دی او معلومات کوي چې مسلمانان کم دی دې کوي لا راورسېد ابو سفیان
چې راورسېد د کوي په غاړه هغه جینکۍ ناستې جینکو ته وایي څه ناشنا خلک خو هم نه دي لیدلي په دې علاقه کې څوک ناشنا خلک هغې وایي نه ناشنا خو موږ نه دي لیدلي وایي څه ګڼه ګوڼه وایي نه یاره وایي یو دوه سړي اوس دلته راغلله او د دې کوي نه د اوبو مشکونه ډک کړل او لاړل وی په څه پیاده راغلي وو که په څاروو باندې وی نه په اوښانو راغلي وی اوښان یې کوم ځای سملولي وی اوښان یې هغه ټېلې شاته سملولي غونډه یې شاته ابو سفیان ډېر هوښیار و چې هغه اوښانو له ورغې نو خو چې یو ځای کې سملې خامخا پچې کوي سوټه کوي نو چې هغه اوښانو هغه پچې وکتې نو هغه یې ماتې کړې یو پچې ماتوله نو په هغې کې هډوکې راوختل د کجورو نو دونه تجربه کارو کنه چې اډوکی څنګه وکتل وی والله نواتو یسرب وی قسم په خدای چې دا اډوکی د مدینه د کجورو اډوکی دي دا خانو د مدینه کجوره خوړلې ده او هغه اډوکی په کې دا غدي او معلومیږي دا چې مسلمانانو هم دې غونډو کې غیر چا پیر دلته چته دي بس زر خپل قافلې ته لاړ روخې د قافلې د دریاب په غاړه کې روخې بالکل بدل کړ چې دلته مسلمانان دي لارې بدل کړه د مکې طرف ته او محفوظ شو هلته د ابو جهل قافله را روانه ده هم په دې لار روانه چې زمزم متویلو چې په دې پلان کې لار باندې قافله راځي ابو سفیان خو رخ بدل کا واغي خو په دې لار راتل اغي بدر تر نږدې دي اوس د خدای شان ته ګوره یو غونډه شاته مسلمانان دي بلې غونډه شاته کافر دي یو بل نه دي خبر حضور پاک مونږ کو یو دوه کافران غلامانو د کافرانو صحابو په لار کې ونیول تاسو ته یو څوک هغه ځان نه خو چې دوه درې غزار یې ورکړل ځان یې خو موږ د ابو جهل د لښکر خلک ری وستل داسې اوس نبی علیہ السلام مونږ کوي دوی وحی لګیا دي د ابو جهل نه لښکر که د ابو سفیان دروغ وایي هغې ته خدا پته نه و چې د ابو جهل لښکر را رسېدلی هغې خو د ابو سفیان د قافله ده که نو دی به وهل نو چې وهل به او د ابو سفیان د لښکر یو د ابو سفیان چې دی به پرېښودل وایي ښه د ابو سفیان لښکر کم قافله کم دی ده نو هغې به بیا وایي مونږ خو د ابو جهل د لښکر یو نو دی به بیا سپېغړې ورکړی چې دروغ وایي شابه د ابو سفیان د قافلې دی به او محمد ښه د ابو سفیان ها کم دی د قافله نه ما ته مونږ څه په مونږ د ابو جهل یو چې حضور پاک سلام وګرځاو نو مسکې شو وی چې دروغ درته وایي نو پرېږدی او چې رښتیا راته وایي نو وهی ولې د الله رسوله وی دا ټیک وی دا د ابو جهل د قافلې دی بالکل ما له راولې وی تاسو د ابو جهل د قافلې ویو وی څومره کسان دي وی صرف شمېر راته نه دی معلوم وی څه خوري وی خانه لالی وی دروازې څو خانه لالی وی نهه یا لس نهه لسو خانه لالی او د هغې غوښې خوري حضور پاک وی بس یا 900 دي یا 1000 دي دا 900 د زرو په مینځ کې دي صحابه ته وی د دې غر نه پورې دي هغې دلته دي او موږ دلته یو اوس بیا مشوره راکې که جنگ دوی سره کوې خو ډېره ښه ده که نه کوې چې ځو واپس صحابه وی د الله رسوله جنگ به څنګه نه کوو اوس خو که واپس ځو سبا به راپورې خلک خاندي چې هغه تجارتي بې سر و سامانه قافله وه نو هغې پسې تلل او چې کوم لښکر راغې ده تورو نیزو والا د هغې نه تښتي اوس خو خامخا جنګ کوو او ولې به جنګ نه کوو د مسلمان د پاره جهاد کې دوه خبرې دي که مړ شو شهید شو جنت ته لاړ که جمدی پاتې شو نو غازی شو مجاهد شو ګناهونه لاړ ختم شو موږ له خو په دواړه کې ګټه ده زموږ د روجې او منځونه او حجونه او ذکرونه خو دې دپاره دي چې موږ پرې خدای رضا کړو نو په اسانه ولې رضا نه کړو په دې خو په اسانه رضا کړي چې مړه شو نو چېرته به ځو خو جنت کې تا راته ویلي دي رښتیا خبره ده خو جنت ته به ځو که نبي علیه السلام ډېره دا چې کوم ځای جنګ شوی دی بدر ورته وایي یا خو د دې قوم د مشر نوم وي بدر او یا دغه ځای کې چې کوم کوي دی د هغه کوي اوبه پاکې خوږې وي خلکو به وړه د هغه کوي نوم بدر نو په دې وجه دغه علاقې ته بدر اتفاق دا چې نبی علیه السلام څنګه دی بدر ته را داخل شو د دې نه مخکې د ابو جهل قافله راغلی وه د کوي غاړه او چې کوم پاک اعلا ځای و هغه هغوی نیولی و
بس یو بل سره مخامخ شو. اوس خو مخامخ دي شګې دي او بم پکې نشته او شلاقه شګ نن هم ده. نو نبي علیه السلام هلته کې صحابو ته خیمې نښې کوي. باید صحابه راغلل نبي علیه السلام له وی صاحب ته چې دلته کې دا په موږ ډېره کې د کافر په مقابله کې دا د خدای په حکم دي او که نه اسې دلته موږ ډېره کېږو. که اسې وي خو دا د جنګ نه دی بل خوا ځو. موږ بل علاقې ته لاړ شو داسې نږدې بل میدان ته دا کافران به راپسې راځي هلته به ورسره جنګ وکړو. او که نه د خدای په حکم وي نو بس بیا خو چې څنګه ستا خوښه وي. حضور پاک وفرمایل د الله په حکم. یو صحابي د جنگ ډېر ماهر و. هغه وی صاحب د الله حکم خو بصر او چشم خو جنگي طریقه دا نه ده دا چې مونږ ته پرې پرېوته. ځکه شګه کې منډه نه والي کېږي. مونږ منډه وو شګه کې سړی ستړی کېږي. شګه ګرم هم ډېره زیاته وي. بل اوبه نشته او په جنګ کې د اوبو انتهایي ضرورت دی. نبي علیه السلام ما ته د الله حکم دی اوس خوښه ستاسو ده. وی چې د خدای حکم دی بیا پکې څه دي قدرت ته ګوره د شپې خدای باران وکړه. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې باران وشو هغه شګه کېناسته تو ختم شو او دومره باران وشو چې صحابو ځان له ډنډونه جوړ کړل هغې کې اوبه درېدې. باید صحابو وجودونه پلید شوي وو جنابت لوی بېودسي پرې راغلې وه هغې پکې هم لمبل مشکونه هم تېره کړل او د کافرو طرف ته چې کوم علاقه وه چقړه شوه چې هغې به منډه وله را پرېوتل به خو چې منډه به یې وله را پرېوتل به حضور پاک یې هم لیدل معامله خدای بدله کړه. د هغوی هغه ښځې خدای هغوی له خویدان کې که زمونږ هغه د شګو دی مونږ له خدای پاک کلک که او د اوبو انتظام یې راله وکړه. حضور پاک داسې یو ټیله غوندې و په هغې باندې صحابه یو سفر جوړ کړ. وی صاحب تا یو سفر جوړو وی ته به جنګ کې شرکت نه کوې ته د دې ځای نه مونږ ته هدایات راکوه او د دې ځای نه د مونږ تماشه کوه. چې سفر یې وله جوړ کړو دا حضرت ابوبکر صدیق او نبي علیه السلام ماښام هغه سفر ته ننوتل او هغه سعد ابن معاذ چې د مدینې په سردارانو کې سردار و هغه توره په لاس د نبي علیه السلام ټوله شپه څوکۍ وکړه. حضرت ابوبکر صدیق وی مونږ ټوله شپه خوبونه وکړل او قسم دی که حضور پاک د شپې 1 منټ او 2 منټه موده شوي ټوله شپه الله ته په عبادت او الله ته په زاره او عجیبه تاریخي دعا حضور پاک په دې مقام کې غوښتل. تاریخي دعا وی یا الله ما ډېر محنت وکړ په مکه مکرمه کې او په مدینه منوره کې او خدای دا 314 ملګري مې ځان له پیدا کړي دا 314 نور نشته په مخ د ځمکه ستا نوم والا دقه دي نور نشته او الله دا ډېر غریبانان دي خدایه مالدار نه دي ګورې مالدار هغه دي مقابله کې راته ولاړ خدای دا کار دا بنډو والا نه دي منډو والا خدای هغه دي مقابله کې ولاړ خدای دا بے کسه بے سوکه دي کبرجن نه دي کبر والا خدای هغه دي مقابله کې ولاړ. یا الله دا شلیدلې جامې دوی چولې او د چا سپلیم نشته واقعي د ډېرو صحابو پکې سپلیم نه پیبلې پیروه بې سره بې سامانه دي خدای دوی سره هېڅ وسله نشته صرف دغه څو تورې دي خدای هلته ټول مسلح دي هېڅ ورسره نشته صرف یو څیز د پروردګاره چې هغه ستا په دشمنۍ تا ته مقابله کې ولاړ دي او دا زما د فقیران مسکینان بې څوکه خدای ستا په امداد د دوی یقین او ایمان دی. الله ما به نه ذلیل کوې ګورې خدایه ما دوی سره وعده کړې ده چې تاسو سره به خدای مدد کوي نو خدای ما به نه ذلیل کوې الله ما به نه رسوا کوې ګورې خدای ما به بې وعدې کې نه ځکه ظاهر کې خو سړی دې ته ګوري نو 314 او زر او د کجورو د ډنګ مقابله په توره کم ځای کېږي او پیاده مقابله دغه سره کم ځای کېږي د اوښانو د اسونو سره کم ځای کېږي وی خدای ما به نه رسوا کوې الله ما به نه ذلیله کوې ګورې او ما به نه بې وعدې کوې خدای ما وعده کړې ده او یا الله
که دا 314 مسلمانان دې مړه کړل دوی سرونه ستا په ذات او ستا په دین تیار ولاړ دي دې ته ولاړ دي چې دوی ستا په دین سرونه ورکوي بالکل تیار ولاړ دي ما ازمایلې دي خدایا خو که دا 314 نن مړه شو الله تر قیامته پورې به ستا د نوم غشتو والا بیا څوک پاتې نشي بس چې ولې چې دوی مري نو حضور پاک به څنګه هم دی پاتې کېږي او چې دا لاړ شي نو بیا خو ټول کفر دی ایمان خو لال ختم شو اسلام خو لال نو خدای که دا 314 کسان دا بې کسه بې سوکه شلېدلو جامو والا فقیران دا لاړل د منځه قیامته پورې به ستا د نوم غشتو والا څوک پاتې نشي جاړي ټوله شپه تر دې حده پورې او په ولاړه دعا کوي چې دا نبی علیہ السلام د سر مبارک نه صادر پرېوت حضرت ابوبکر صدیق صادر راواغېست او په سر یې کېښود او د مټې کلک ونیوي حسبک یا رسول الله د خدای رسوله بس نوره دعا مه کوه په دا کافي دی نور چې بالکل دعا ونه کړي به دا کافي ده څه چې کېږي فکر نه کوه بس هېڅ سوچ چې ونه کړې هېڅ فکر ونه کړې بس چې څه وشو بس دا دعا چې څنګه وکړه نبي علیه السلام دعا نه پس راووته او ډېر زیات خوشحاله او خندلې صحابو چې دا خو د خوشحالۍ مقام نه دی د خندا نو دا آیت یې وی سیهزم الجمع ویولون الدبر دا آیت خدای نازل کړه چې دا ټول به تختی دوی ته به شکست ملاویږي تاسو له به خدای فتح درکوي وی ما سره خدای بل امداد وکړ ما سره الله ماله زیری راکړه چې تاسو له به خدای ګټه درکوي هغې له به خدای شکست ورکوي نو راغی نبي کریم صلی الله علیه صحابو ته دلته راشي لاس یې کېښود وی هذا مسرع فلان غدا انشاءالله وی دا د فلانکي د مرګ ځای دی دلته به فلانکي پروتي دلته به ابو جهل پروتي دلته به امیه پروتي یو ځای باندې لاس کېښود او د یو کافر د مرګ ځای ښود یو صحابي وی زما د الله په ذات قسمی چې پیغمبر علیه السلام د کم کافر نوم اغشتی او په کم ځای لاس یې ښودی دی وی په اقه ځای سار له هغه کافران مردار پراته وي د هغې نه لږ هم اخوا دیخوا نه الله پوره مدد وکړه اخوا ته 1000 فوج مخامخ دیخوا 314 غریبانان مسکینان فقیران بے سپلو بے صادرونو والا الته کې پکې عتبه تقریر وکړو نبی علیہ السلام سره د صحابه هم بدر میدان ته ورسېد او د مکې کافران د ابو جهل لښکرم بدر میدان ته ورسېد دواړه یو بل سره مخامخ شو په هغه میدان کې او ما درته ویلو چې صحابه په اصل کې د ابو جهل د لښکر په نیت نه وته د ابو سفیان د تجارتي قافلې په نیت اوتی نو ځان سره جنگي سامان کم وړو اته توري دي شپږ زغري دي او یا وخان دي او دوا سونه دي او د کافرانو د زرو کسانو لښکر دی او ټول مسلح دی هغې سره اویا اسونه دي او 900 ورسره اوښان دي او ډېر جوش او خروش سره دي او په دې نیت چې دا مسلمانان خو ډېر کم دي نو دا به مونږ ټول ختم کړو میدان جنگ کې چې کله یو بل سره مخامخ شونو بعضې کسان و کافران لیکن لږ نرم دلو رحم دلو لکه اخنس ابن شریق او د هغه قوم هغه خپل قوم ته را جمع که او وی چې قومه مونږ خو د ابو سفیان د قافلې د بچاو دپاره راغلي یو او د ابو سفیان قافله خو بچ بچو لاړه
مونږ خو جنگ له نه یو راغلي، مونږ خو دې له راغلي یو که زمونږ په قافله چا حمله وکړه نو مونږ به جنگ کوو. قافله بچ بچو مکې ته ورسېدله نو مونږ جنگ سله کوو. دا که مسلمانان دي خو زمونږ رونه دي، زمونږ تربوران دي، جنگ مونږ نه کوو. نو اخنس ابن شریق سره د خپل ټول قوم بنو خزاعه واپس لاړ، هغوی جنگ کیسه وانغېسته. بل یو کافر عمیر ابن وهب هغه د مرګرو ته وی چې زه ورځم او دا مسلمانان ګورم چې څومره دي. په اس باندې سور شو راغی او د مسلمانانو د صفونو نه ګیر چاپېره چکر واو. قوم له راغی وی یاره 300 خوشه دي. وی اورګې ګورم دا 300 خو ډېر لږ دي خو به ځان نه وجني، زمونږ مضبوط لښکر دي مونږ سره نشي جنګېدی. کیدی شي دوی دوکه کوي او د دې غونډې شاته دي ځان سره نور لښکر پټ کېنولي. نو زه چکر لګوم. نو دې لاړ د بدر د غونډو د غرونو نه تاو راتاو شو، هېڅوک یې پیدا نه کړل. چې راغی حکیم ابن حزام، دا وروسته بیا مسلمان شوی دی، دغه وخت کې کافر و. هغه ته وایي حکیم وی مسلمانان خو دغه 300 تقریبا دي او ما چکرو لګو شاته ورسره نور څوک شته هم نه، ډېر لږ دي او ډېر لږ جنګ سامان دی ورسره، یو څو توري دي ورسره. خو جوش او جذبه مولیده، یا به دوی مري او یا به مونږ کې خلک وجني. نو که دا مړه شو او یا مونږ کې بعضې خلک مړه کړل نو بیا د دې نه پس به د ژوند څه مزه وي، دې لږ ښه سړی و پکې. ځکه دا مسلمانان څوک دي خو زمونږ قومیان خلک دی. نو جنګ څه دپاره کوو؟ مونږ چې په کوم مقصد راغلي چې زمونږ د تجارت قافله ده او مسلمانان یې لوټ کوي، هغه قافله هسې محفوظ مکې ته ورسېده، زماړه جنګ نه غواړي. حکیم ابن حزام ورته وایي عمیر ابن وهب ته وی تر ازه عتبه مشر سردار دی زمون، هغه سره به ملو شو به پوی کو. عتبه لرالل، عتبه د مکې مشر و، لوی سردار و، سپینګیری. هغه ته الوی عتبه وی زمام دا خیال دی چې جنګ نه کوو. عتبه قوم را جمع کړ. قوم ته وی قومه یو تقریر یې ورته وکړ. وی مونږ څه له راوتي یو؟ مونږ دې له راوتي یو چې مونږ ته د اطلاع شوی و چې ستاسو تجارتي قافله باندې مسلمانان حمله کوي. مونږ دې له راغلو. اوس پته ولګېده چې هغه تجارتي قافله زمونږ بچ بچو مکې ته رسېدلې ده. ولې جنګ کوو؟ که دا مسلمانان دي نو یا د چا رونه دي، د چا بچي دي، د چا تربوران دي، د چا پلاران دي، نو خپل قوم ولې مړه کړو؟ او یو عجیبه خبره یې وکړه، وی پرېږدی دا محمد او د هغه ملګري صلی الله علیه وسلم، پرېږدی که چا مړ که مونږ به ترې خلاص شو، او که ده له خدای غلبه ورکړه او دی غالب شو نو زمونږ د قوم بچی دی، د عزت زمونږ عزت دی. څه بده خبره خو نه ده، که دی غالب شو خو زمونږ بچی دی، د دې عزت زمونږ عزت دی. او که چا بل چا مړ که نورو خلکو ته به یې پرېږدو نو مونږ هم ترې خلاص شو. قوم ټول عتبه سره ودرېد وی بلکل. او د هغې وجه څه وه؟ عتبه ولې دا خبره وکړه؟ عتبه ځکه وکړه چې ما تېره جمعه تاسو ته 2 خوبونه ویلي، 2 خوبونه. یو بیبي عاتکې خوب لیدي و هغې نه معلومېده چې دا مسلمانان بریمونې او کافران شکست کړي، او یو د جوهیم ابن سلط خوب و، هغې نه هم دا معلومېده چې مسلمانان بریمونې. او بل د دې عتبه یو غلام عداس چې کله حضور پاک د طائف نه راته، هغه عداس په لاره کې مسلمان شوی و. نو عتبه ته تپوس وکړو عداسه دا ولې؟ نو هغه ورته الوی وی دا د آخر زمانې پیغمبر دی، دا رښتونی دی. نو عتبه ته پته وه د دې علامونه ورته پته وه، نو جنګ یې نه غوښته. او اسیم بعضې خلک په قوم کې داسې منپسندي جنګ نه غواړي. عتبه قوم په دې آماده که چې جنګ نه کوو. ابو جهل شیطان دې وخت کې نو بارو، هغه ته چالوی، هغه راغی
هغه یو خبره وکړو یاو عتبه د جنګ نه ولې ځان ساتي دا د زوی دی ابو حذیفه هغه مسلمان دی او مسلمانانو سره په صف کې ولاړ دی نو عتبه په زوی یریږي چې زوی بلاله څوک مړ کړي او د دې نه مخکې یو کافر عمرو ابن حضرمي اچته په لاره روانو بعضې مسلمانانو سره یې څه جنګ راغلی و هغه عمرو ابن حضرمي وجلی شوی و مردار شوی نو عتبه د ابو جهل د هغه عمرو ابن حضرمي زوی راوغوښت عامر یې نوم یا عامره وی کاکا خو د رور مرګ وینه بخي حالانکه دا خو د هغه د رور د بدل دپاره د کافر نور اوته هغه چغې کړې وا عمره ای زما روره بس هغې سره خلک ګرم شو او په عتبه الزام ولګاو چې زوی دې د مسلمانانو په صف کې د ابو حذیفه ته په هغه یریږي عتبه وی ښه اوس به پته ولګي چې نر څوک دی نو دوی د بهادرۍ په دې سینه د شترمرغ وزرې لګولې وې او یې د اوسپنې ټوپۍ راوړی میجن ورته وایي نو ټوپۍ ولا راوړه نو سر یې غټ ټوپۍ نه برابرېده نو بیا د سر په رومال باندې وتړه او میدان ته ووت هلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم سحر وختي ټول صحابه ودرول او د جمع مونځ یې وکړ او د مانځه نه مخکې پسې صحابه له د جنګ ترغیب ورکړ او دی ورته ووی چې ما سره خدای وعده کړې ده اذ یعدکم الله احدى الطائفتین انها لکم ما ته خدای ویلی دي چې که د ابو جهل په لښکر وردی دام در کوم او که د ابو سفیان په تجارتي قافله وردی دام در کوم ما سره خدای وعده کړه اس فکر چې ونه کې سيهزم الجمع ويولون الدبر او ما ته خدای ویلی دي چې دا کافر به شکست مونږ تاسو له به خدای فتح درکوي فکر مه کوئ فتح زمونږ د وسلې ته مه ګورئ ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله الله رستو فرمایي کنه پیستاسو عدد کم و زر تاسو 314 وصله د سره کم و طاقت په لحاظ د ناغه مضبوطو مظلم زیات کړو او تکلیف کې مبتلا وي بیا هم د خدای مدد وکړ نو د جهاد ترغیب یې ورکړ د شهادتونو ترغیب یې ورکړ او بیا صفونه نه غول چې کله صفونه نه غولو غشي راواغشته او داسې راخکیه یو صحابي دی حضرت سوید رضی الله عنه هغه لږ یو پوټی خېټه را بار و د صف نه نو نبی علیہ السلام سره خوش طبیعتي وکړه نو په خېټه یې وله غشي راخکه وی استوي یا سویده نیغ شه برابر شه صف کې او خېټه باندې غشي راخکه بس هغه نیغ ورته د صف نه راووته وی دا الله رسوله مونږ په ته ایمان راوړی دی او ستا په انصاف والا دین مونږ ایمان راوړلی دی نو اعدل ما سره اوس انصاف وکړه وی څنګه د سره وکړم وی زما خېټه دې خوږ کړه نه زه دنه بدل اخلم صحابه هم حیران خدای ته څنګه امتي دی چې او څنګه صحابي او حضور پاک او قصدن د لخېټه نه ده خوږ کړې د سره خوشطبي وکړه او غشي یې راښکه وی نه انصاف غواړم ما په دغه انصاف ایمان راوړی دی نبي علیه السلام متضر لمن مبارک اوچته کړه وی راشه زما نه خپل انتقام واله داسې ښکلي اخلاق خدای پاک ورکړي چې لمن یې اوچته کړه دغې سوید ورمنډه کړې او سوید ورمنډه یې کړې او د حضور پاک خېټه ښکل کړه بار بار یې ښکل کړه اردت هذا یا رسول الله د خدای رسوله دغه مې اراده وه چې ستا دا خېټه ښکل کړم او د الله رسوله ممکن ده چې دا زما اخیري ستا سره ملاقاتي ما له د خدای په دربار کې دعا وغواړه چې الله په ما رحم وکړي حضور پاک وله ډېر په مینه دعا وغوښته صحابه صفونه چې کله برابر کړ نو حضور پاک الله ته بیا لاس اوچت ظاهري اسبابو په نظر خو مسلمان کمزور دی یا الله دا قریش ډېر په کبر راوتي دي خدا
او ډېر په فخر راوتي او ډېر په لویه وسله او په یو ډېر لوی شان او تکبر کې راغلي دي خدایا مقابل کې زما ملګري ډېر عاجزانان او کمزوري دي خدایا الله د دې قریشو دا کبر په خاورو کې واچوه او زما دې ملګرو له خدای غلبه ورکړه دا دعا یې بیا وکړله ګوره حضور پاک سات په سات الله ته متوجه کېږي او کافر هغه خپل کبر او غرور کې دي ابو جهل چاته وی چې دا مسلمانان به څومره وي 300 به یاره وی داسې وکې وجنه ما جمدي به ونیسو مکې ته به بوځو هلته به ورسره راکاږي دا د وجنه ما دا خو بې وسلې خلک دی چې ګوتې وله یې ونیسي او شیطان راغلی دی شیطان د سراقه ابن مالک مدلجي په شکل کې او شیطانان یې ځان سره د هغه د ډلې په شکل کې د بنو مدلج په شکل کې راوستي دي ابو جهل ته وایي د سراقه شکل کې وایي زما قوم دقه د ما راوستي دي غمې مه کوه زر تاسو یې زر د له ما راوستي دي زر دا دي او زر د له ما راوستي دي هېڅ فکر چې ونه کړي بلکې 2000 نور دي 3000 لښکر زما دی په هغې م ابو جهل ډاډه یو بل اطلاع مسلمانانو ته راورسېدله چې کرز ابن جابر را روان دي د کافر امداد لا او هغه سره م لښکر دی 15000 کسان جنگ کې دا پروپیګنډ ډېر خطرناک شی دی صحابو ته لومبیا دا اطلاع راغله چې کافر زر دي بیا دا اطلاع راغله چې دا سراقه ابن مالک وله 3000 کسان راوستي دي د بنو مدلج قبیلې او بیا دا اطلاع راغله چې کرد ابن جابر 15000 کسان نور را روان کړي دي نو زر او 3000 څلور او 15000 9000 او مسلمانان 300 دې سره یو پوټی لږ غوندې سړی خامخا پریشانه شي رب العالمین هلته فورا حضرت جبریل علیہ السلام رولی استستغیثون ربکم انی ممدکم بألف من الملائکة مردفین فکر مکوه اس فکر چیو نکی زر دوی دی زر زما فرشتی دی 1000 فرشتی او دا فرشتی خدای نازل اکڑی 1500 فرشتی د جبریل علیہ السلام په کمانډ کې وي هغه جرنیل او 1500 فرشتي د میکائیل علیہ السلام په کمانډ کې وي هغه جرنیل او صحابه لیدلې وی دا فرشتي چې راکوزېدې نو مونږ ته دا سره میږي ښکارېدل ما په خپل یو غر لیدلې د بدر په مقام سره خوا کې چې په کم غر دا فرشتي راکوز شوي دي هغه تکې سرې شګې دي تکې سرې یو شان د شګو ډېرې دی یو غر راکوز شوي 1500 جبریل علیہ السلام مشر د 500 میکائیل علیہ السلام مشر دا زر فرشتے خوراله حضور پاک ته ودرېدي د الله رسول چې فکر ونه کې هغه زر دي زر مونږ دا راغلي که ستا ملګرو سره وصله نشته فرشتو سره شته خو الله دې فرشتو ته ویلي جنگ به تاسو نه کوئ تاسو صرف مسلمانانو له ډاډ ورکئ او لګ لګ وهه فضربوا منهم كل بنان داسې معمولی ډب ډوب کوي لغونده چې مسلمانان ډاډای در سره زر فرشتي خوراله ودرېدې رب العالمین ورته بیا سوی بأني آیات میر ممدکم ب3000 من الملائکة منزلین وی 3000 نور تیار فرشتي ولاړ که د سراقه 3000 دي نو 3000 مام تیارې ساتلې دي او که د کورس 15000 هغه دروغجنه خبره بالفرض رښتیا شي نو قرآن شریف کې الله وی 5000 نور فرشتې هم تیارې دي فکر ولې زر په میدان کې غي دي زر مې د تراوسته 3000 ولاړې دي درته 5000 ورپسې شاته نورې ولاړې دي که ضرورت پیښ شو دا در سره دي خو جنګ په تاسو کوم تماشا کوه اوس چې څه کېږي چې کله جبریل علیہ السلام راغی نو شیطان خو وپېژند
چې دا خو جبريل علیه السلام دی. نو شیطان دی د سراقه ابن مالک په شکل راغلی دی او د ابو جهل لاس یې نیولی دی، چکر لګوي. ابو جهل سور کې دی، خو چې فرشتي یې ولیدې شیطان، نو د ابو جهل نه لاس راخ کړ. ابو جهل ورته وایي څه کې لکه خیر دی؟ وی انی ارا ما لا ترون، وی زه چې څه وینم تاسو یې نه. اوس به درته پته ولګي شیطان خو همدغه دی، په الف لام ورابي دی که رامي وسته باز داسې مې ودرولی چې اوس نه تښتېدی شي او نه کامیابېدی شي. لاس یې تراق کوي چېرته ځې؟ مونږ یوازې قوم ته وایي ځای چې ځو، وی چېرته لاړې؟ خو شیطانانو که نه وی چې تاسو زه څه وینم هغه فرشتې راغلې، تاسو یې نه وینئ، زه چېرته وټینګېدی شمه؟ بس خو ته لاړه. ابو جهل حق حیران شو. قوم ورته وی چې ګوره مونږ درته وو چې جنګ نه کوو او تا وی جنګ کوو. هغه د هغه سراقه خو شیطانو په شکل د سراقه سره د قوم نه لاړ، دې سره دوی خپې لګي او خپې. جنګ چې کله شروع کېده نو عتبه خو دوی پیغور ورکوي ستا زوی دی ځکه جنګ نه کوې. هغې اوس پې معلومه کړو. شترمر وزر یې دلته لګولي دی او ټوپۍ په سر نه وه، په سر یې وتړه او توره یې واغېسته او اواز یې وکړه خپل لور ته، وی شیبه راوځه. شیبه یې رو یو یې زوی دی ولید، وی ولیده راوځه. ګور اوس بهادري دې ته وایي. دا زما له پیغور را کوي، اوس ګورو چې پیغور څوک کامیابېږي. نو ورور یې مو ویسته او زوی یې مو ویست، درې واړه. دا به قانونو چې د جنګ نه مخکې به یو بل سره دي پرزونې کولې، د عام جنګ نه مخکې یو په یو. نو چې چا به وګټله نو هغه به نور قوم بیټ، نو بیا به عام جنګ شروع شو. دوی چې څنګه لاړل نبی علیہ السلام ته آواز وکړ، وی هل من مبارزین؟ عتبه ودرېد، شته څوک چې موږ ته میدان ته راوځي؟ درې کسان انصار فورا ووتل، یو دی درغی. درې انصار ووتل، صفونه برابر دي. عتبه ته تپوس وکړه څوک یې؟ یو یې د فلانکې انصاري، بل وی د فلانکې انصاري، بل وی د فلانکې. وی تاسو ځئ ما له موږ له خپل قومیان راوباسئ، تاسو خو د مدینې. او آواز یې وکړه یا محمدو صلی الله علیه وسلم اخرج الینا اکفاءنا، موږ له هغه خپل دغه راوباسه، قومیان چې زموږ برابر دي په قومیت کې راوباسه. حضور پاک خودم رو رستی و زوی نبی علیہ السلام هم ترتوی قم یا حمزه، حمزه پاس، قم یا علی، علی پاس، قم یا عبیده، عبیده هم ترزوی دی. دوره ترزامن حضرت حمزه عبیده، یو د ترزوی او زوم علی، درې واړه ویستل. یو څوک دا ونه وایي چې پردي وجني او خپل بچ کړي. درې واړه پاسو زه ورځه په برکت ته خدای. درې هغه مسلمانان، درې دا کافر. خو چې مخ په مخ شو حمزه رضی الله عنه چې په عتبه راغی، یو ټس یې ورکړ نو عتبه مردار کړ، یو ټس سره یې غورځول. علی رضی الله عنه په ولید راغی د عتبه په زوی باندې، او یو دوه تورې یو بل والو چې ټس شو نو ولید یې مردار کړ. او دا بل چې دی حضرت عبیده د حضور پاک بل تر دی، هغه د شیبه سره مخامخ شو. د شیبه سره مخامخ شو نو دی لږ زخمی شو دا عبیده. خو حمزه او علی په شیبه ور مخکې شو، شیبه مردار، کافر درې واړه مردار شو. او حضرت عبیده رضی الله عنه زخمی حالت کې راوړل نبی علیہ السلام ته. حضور پاک ولا بیا دعا وغوښته، بیا شهید وفات شو. په مبارزه کې لومبي درې واړه چې درې واړه مردار شو. مسلمانان خوشاله شو چې دا لومبو پردونو کې خو مونږ ګټه وکړه. ورپسې عام جنګ شروع شو. حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه فرمای، حضرت علی صاحب وای الله اکبر، د صحابه ورونو ډېر لوی شان وی د قیامت ورځ د ټولو نه لومبې به زه د خدای انا اول من یجسو
بین یدی الرحمن للخصومه وی د قیامت په ورځ به د ټولو نه مخکې د خدای په دربار کې زه په کونډو پریوزم او خدای سره به زه مخامخ ودرېږم چې الله زه هغه یم چې ستا د پیغمبر په دین کې اول نمبر میدان ته زوتی زه به ودرېږم للخصومه خصومت الله سره به باس کوم الله سره به زه باس کوم چې خدای پاک لومبي هغه ځایما چې زه ستا د رضا دپاره د لومبي میدان ته وتې او ګټلې مې ده زه به میدان کې ودرېږم د خدای عبدالرحمن ابن عوف صف کې ولاړم چې مې وکتل ښي طرف ته مې یو هلک ولاړ نوجوان چې مې ګس طرف ته وکتل یو بل نوجوان ولاړ جنگ کې هم سړی په مرګري ډاډي او خو د توري جنګ و ده ټوپک خو نو وی ما وی خدای خیر پکې واچوي په ځان ویرېدم یو خو هم هلک دی بعضې خلک وي دا ماشومان نو ښه ماشومان به نبی علیه السلام جنگ کې نه پرېښودل د 15 کالو نه چې به عمر کم و هغه به جنگ کې قطعا نه پرېښود 15 کالو ته به چې عمر ورسېد نو هغه به جنگ کې و ماشومان نو ځوانانو ودونه هم کړي ځوانانو ودونه هم کړي خو د نورو خلکو په نسبت په عمر کې کم وی ما چې خدای خوا کې خو مې هلکان دي نوجوانان نا تجربه کار دي دا به څه کېږي وی په دې سوچ کې چې یو را باندې سکونډاره ولګول وی چې ما ورته وکتل ما دي کاکاجي یا اتعرف ابا جهل ابو جهل پیژنې وی ما ورته چې ته پې څه کوې ما تفعلو به ته پې څه کوې وی ما اورېدلي چې زموږ د پیغمبر غټ دشمن دی که نن خدای ماله په ګوتو راکړه که نه نو یا به زه مخکې مرم یا به دې مخکې وجنم دوه خبرې وی خوا کې مې در سره رور دی ده ته به غږ نه کوې وی دې کې را باندې هغه سکونډاره ولګوله چې ما وکتل داسې کړې ما غوږ ورښکته کړه ما ته وی کاکاجي ابو جهل پیژنې دا خو د مدینې انصارو دوی چې ته نه ولیدل ما وی یو څه پکې وی یاره ما اورېدلي چې زموږ د حضور پاک غټ دشمن دی او که نن په ګوتو راغی که نه نو یا به زه مرم یا به دې مري وی قسم دې د هغې په وجود دونه خوشحاله شوم وی مې چې زه هلکان دي نوجوانان دي خو الحمدلله بادران دي خوشحاله شوم هم راته وی رور ته مې غږ مه کوه او دواړه رونه دي وی دی کې ابو جهل په اسره ښکاره شو او په دې صفونو ګرځي مې وینې هغه سړی وی یو دغه ستاسو ملګری دغه وی دواړو پې لکه د بازونو په شان ورغوټه کړه ورلل پې او داسې مضبوط او چې د اس ته لاندې راوغورځوه جنگ شروع دی بیا دې یو پسې د حضرت معاذ رضی الله عنه پسې د ابو جهل زوی عکرمه ولګېد په دې تورې په دې لاس و دا لاس یې دې پرېږدي لیکن ګوره هغه په هغې کې هم لګیا دی جنګېږي لاس و پورې ویزان دی او بیا هم جنګېږي نو لاس تنګ کړی نو په دې لاس یې خپه کېښوده چک یې ورکړه ځان نه یې وغورځو او بیا هم جنګېږي دې خو د هغه زخم نه خدای جوړ کړ وروسته بیا وفات شوی دی او هغه بل رود حضرت معاوض رضی الله عنه هغه په جنگ بدر کې شهید شو هغه امیه تیره جمعه چې مې درته قصه کړې وه هغه نه راته په څه طریقه ابوجهل راویسته چې راویویسته ده خو ښځې ته ویلي وو امیه وی ښځې راتښتم به ځکه حضور پاک زما په شان کې ویلي چې دی به مونږ وجنو زه به راتښتم دروازه کولاو ساته هر ځای کې چې مې ځان راوتښته ابوجهل خو پوره شیطان و هغه ورته کسان لمسولي و پې کړي و چې ګوره دا کاکاجي ده نه ونه تښتي چې زه دې مرم او زه دې جنګ لځم نو دې دې رانه سینګ پاتې شي
نو دې ځای په ځای به پاسېده چې تختما هغه صحابه هلکان چې وو هغه کافران چې کوم هلکان وو هغوی به ورته ولاړو تښتېدو ته یې نه پرېښود میدان ته ورسېد چې میدان ته څنګه ورسېده د ده او د عبدالرحمن ابن عوف هم دوستانه وه نو عبدالرحمن ابن عوف ته دا آواز وکړو او صحابه ورپسې دي اوس او زوی یې ځان سره په اوښ شاته کېنولی دی صفوان یې د زوی نوم دی دواړه روان دي کې صحابه ورپسې شو حضرت بلال ولیده دا هغه ظالم و چې حضرت بلال د ده غلام او په مکه مکرمه کې بلال سره هغه ظلمونه دک کول په شګو به یې سمله و په سینه به یې وله ګرمې تیږې یې ښودلې و جامې به یې تې ویستې و په لارو کې به یې راښکه ډېر ظلم یې پرې کړی چې حضرت بلال کله صحیح که نو حضرت بلال یو غونډی ته وخوته وی لا نجوت ان نجا امیہ لا نجوت ان نجا امیہ اے خلقا هغه دی امیہ ګوریا چې په مکه کې په ما لوبې کولې اکه دې نن بچو ګورې بیا زما خلاصي نشته بیا را د ګوتو له چېته ورنشم دې ظالم له صحابه کم دی وی هغه دی ورپسې شو چې ورپسې شو د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه له آواز وکړې عبدالرحمنه بچ مې که هغه ورته ما پسې راځه نو په منډه اوس خطا دی نبی علیه السلام لیبوزي یو زور پاک لیبوزو چې امن ولا ورکړي صحابه پسې راورسېدل نو چې راورسېدل نو دې پوه شو چې زما دا اوښ خو دروند دي دوه کسه پې سواره یو او خوند نه کوي نو شاته خپل زوی له کېښود او زوی شاته وغورځو زوی په دې وجه وغورځو چې یو به مې دا اوښ لږ سپک شي منډه به ووایي او بل دا صحابه به مې په دې زوی شي نو ما پسې به راونه رسي مرګ چې په سړي راشي که نه د بوډۍ قصه به م یاد یې که نه زوی یې ناجوړ وی خدایه دا بیماري په ما کې خدای جوړ کړي خدای دا بیماري په ما کې خدای ما را ده په ځای مړه کړي نو اسرائیل علیه السلام وله راغی وی ټیم دې پوره دی وی روغ او رنځور پېژنې او که نه ناجوړه مې زوی دی او راغلی ما پسې نو دا د چا په سر مرګ نی راغلی خدای ډېر ګران کار دی نو زوی له دیکه ورکړه صحابه پرې راغله زوی خو هلته مردار که ده پسې شو بیا ورپسې راورسېده وی عبدالرحمن ابن عوف ته آواز وکړه څوک هم وی د اوښ نه ټوپ کړه د اوښ نه یې ټوپ کړه هغه پې ځان ورغورځو عبدالرحمن ابن عوف او صحابو ته یې نه به یې وجنی د دې نبي علیه السلام له بوزو صحابه وایي چې حضور پاک خو ډېر رحمدل دی که هغه له ورسېد خو بچ کېږي د دوی پاس او یې نه پاسم دی ډېر وسې په دی کې خو دې ته نه پاس ځان یې پرې غورځولو بس صحابو د لاندې نه پکې توره وړقوله په دا خېټه کې مردار یې دا مردار شو غټ غټ سرداران دا مردار شو په دې جنګ کې او یا کسان غټ غټ سرداران پکې گرفتار شو دا ونیوي شو خدای پاک فتح مسلمانانو له ورکړه څوارلس کسان صحابه کرام پکې شهیدان شوي هم دي هغه د بدر په میدان کې دفن دي زه وله تللی یم یو دیوال ته تاو دی په هغې کې قبرونه دي عریش په عربی کې سفر ته وایي په هغه د یو ډېر بهترین جومات سعودي حکومت جوړ کړی دی مسجد عریش ورته وایي زمونږ د دې ټول جومات نه غټ جومات دی یو لوی حال یې جوړ کړی جنګ کې خدای پاک مسلمانانو له فتح ورکړه نبی علیہ السلام چې وکلم په جهاد کې کامیابي مونږ ته نظر به نه کړه درې ورځې په هغه میدان کې ایسار درې ورځې چې څوک دا ونه وایي چې فتح مونږ ته وکړي لاړه سفر درې ورځې ایسار بیا حکم وکړه او یا کسان کافران مردار شوي او غټ غټ کافران نو بدر کې یو لوی کویو پخوا دا اوس هم په دې قبایلي علاقو کې غټ غټ پیانې اوبه پکې په ګزونو لاندې غټ پیانې وایي دا ټول د یو شل کویو شل اوبه پکې نه وې او ډېر څښا بوی ته چې د څښا اوبه وې پکې وایي دا دې کوي ته وغورځوې
ټول یې کوي کې وغورځول. یو دغه امیه چې و دې غټو او نور پړسولی و نو دې کې راښکن او اندامونه ته جدا کېدل کوي ته نه شو رسېدی. نو حضور پاک وفرمایلي د باندې دلته خاورې مورې ورواړوې پټې کړې کوي کې واچو. نو 3 ورځې پس نبي علیه السلام مبارک راغی د کوي په غاڼه ورته وکړل. نو نومونه یې والا اخیستل ابو جهل اے عتبہ اے شیبہ اے فلان کیا یو نوم بخاری شریف کی حدیث اے فلان کیا نومونه اخیستل. وی تاسو مونږ سره چې خدای که وعده کړې وه خو مونږ سره خدای پوره کړه. مونږ سره یې د مدد وعده کړې وه مدد یې را سره وکړه. تاسو سره چې خدای که وعده کړې وه هم د سره پوره کړه. اوس خوشحاله یې په خدای په هغه وعده وکړه نه زوره نه ورکوئ. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي د الله رسوله ته چې چا سره خبرې کوې خو تش وجودونه دي روح پکې نشته دوی خو ستا خبره نه اوري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایا ما انتم باسمع لما اقول منهم. وی دوی چې زما خبره څنګه اوري هغسې تاسو نه اورئ. تاسو بیا په دنیا کې موجود یې سوچ او فکر بل طرف ته په دنیا کې او د هغې ټول سوچ اوس ما طرف ته متوجه دی. هغوی یې ستاسو نه ښه اوري تاسې داسې نه اورئ. زورنه یې ورکول نبي علیه السلام. باقي وتښتېدل او یا کسان مردار شو او یا ګرفتار کړل. راغلل مدینې منورې ته چې دا او یا کم ګرفتار کړل دې کې هم غټ غټ سرداران. نو نبی علیه السلام مبارک صحابو سره مشوره وکړه چې دې سره څه وکړو. حضور پاک د جبریل علیه السلام سره هم پکې مشوره کړې. صحابو مختلف رایې ورکړې. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه رایې دا وه چې صاحب فدیه به ترې والو جرمانه او پرېږدئ. د حضرت ابوبکر صدیق ډېرو خلکو مدد مرسته وکړه. عمر ستا سره یې ده وی صاحب زما خبره به دې خوښه نه شي. وی نه وایه. وی زه خو یم چې دا اویا واړه وجل غواړي او داسې به یې نه وجل. هر یو کس به خپل رشته دار وجل. د الله رسوله زما پکې ماما دي زه به دا ماما وجنم. د حضرت ابوبکر صدیق پکې زوی دی به زوی وجني. د حضرت علی پکې رور دی عقیل او خپل رور وجني. او د الله رسول ستا پکې یو تره دی عباس او یو دی زوم دی ابوالعاص ته به دا وجني. هر سړی به خپل رشته دار وجني چې موږ نن الله ته دا وښایو چې خدایه ستا په مقابله کې موږ نه پلار پېژنو نه تره پېژنو نه زوی پېژنو نه ماما پېژنو. او واقع په دې میدان کې دننه د حضرت ابوبکر صدیق زوی دی میدان ته راووته. هل من مبارز شته چې څوک ما ته میدان ته راوځي. نو پلار خو د زوی اواز پېژني. حضرت ابوبکر چا نه تپوس وکړو وی د اواز د عبدالرحمن نه دی. وی دی که نه بس تورې دی کړنګ ورکړه ورمنډه یې وی درلم زه میدان ته درلم. حضور پاک کلک ونیوی ته به نه بل څوک دی ورشي. قسم په خدای صحابو د دین دپاره هغه قرباني ورکړی چې تر قیامته پورې به مور راوړې داسې قرباني ورکړي. نه بیا پلار پېژنده حضور پاک سره خو مینه د هغې وه زموږ څه مینه ده. د دین خو قرباني هغې کړې ده زموږ څه قرباني ده. په اسلام خو ننګ او غیرت هغوی کړی دی. موږ په اسلام کم ننګ او غیرت وکړو. اوس یو ګورئ دغه دی که نه موږ له چیلنجونه راکوي حرامیان قرآن شریفونه زموږ سوځوي چیلنج راکوي. پروس کال په امریکا کې قرآن شریف وسوځو نو دغه حرامي بیا وایي نور به سوځو. موږ له چیلنج راکوي چیلنج
او د مسلمانانو د قیدیانو په ګوانتانامو به کې قرآن شریف راواغېست او په لیټرین کې د هغوی په مخ کې وغورځول موږ له چیلنج راکوي او موږ اسم نه شو موږ د دې سپېره کافر سره اوس هم مدد کوو موږ ورسره دوستانه تعلقات ساتو غیرت هغه دی چې کوم غیرت په صحابه کرام کې خدای پاک داسې غیرت په موږ کې پیدا کړي دې ته غیرت وایي په دین نن موږ خو د غربي مانځل هم جومات ته نه ځو موږ خو د پیغمبر شکل هم خپل نه کړ موږ خو د پیغمبر پټکي ته هم سپک ګورو موږ ته خو د پیغمبر جامه هم سپکه ښکاري موږ خو د پیغمبر په مسله چې راته کوم ولاړ دی هغه پسې هم کنځل کوو موږ د پیغمبر دین چې په کومه مدرسه کې ښودل کېږي هغه مدرسې سره هم دشمني کوو زمونږ به د حضور پاک سره د قیامت پر ورځ ملاقات نه کېږي مونږ به ورسره نه مخامخ کېږي دا ټولې خبرې به مخکې راځي ګورې مونږ لا دا پاتې نه دي مونږ د پیغمبر د دین دپاره څه قرباني ورکړو او څه محنت هم مونږ وایي زه بس هر سړی پیشه او خپل دین یې پیشه او لنډه خبره هم زده کړی زه مړ هر سړی خپل قبر کې سملي دا ټیک ده چې هر سړی خپل قبر کې سملي خو د پلار نه به د بچو تپوس کېږي د مور نه به د بچو تپوس کېږي د قوم د مشر نه به د خپل قوم تپوس کېږي دا زه نه یم دا حضور پاک فرمایي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته حضرت عمر فاروق وی هر سړی به خپل رشتہ دار وژني عمر ډېره سخته فیصله ده صرف په صحابه کې یو کس د عمر ملګرتیا وکړه باقي نورو ټولو وی صاحب فدیې ته والا پرېږده حضور پاک د جبریل علیه السلام سره مشوره وکړه جبریل څه چل وکړم وی اختیار ستا خپل دی چې څنګه دې خوښه یې هغه وکړه څنګه دې خوښه خو دا صحابه دې پوه کا که فدیه واغېسته او پرې یې ښودل نو دا اویا دي اویا به کال پس ستا د ملګرو نه مري اویا به مري نبی علیہ السلام صحابه ته وی ورې که فدیه م واغېسته او پرې م ښودل نو اویا به تاسو کې کال آینده کال مري صحابه وی دا خو ډېره ښه ده چې مونږ کې مړه شو خو جنت ته به لاړ شو ګرځو مونږ خو د مرګ نه نه یېرېږو فدیه ترې واغېسته بیا چې د فدیه اخېسته هغه عجیبه وه سوال جوابونه یې مکې ته ولېږل چې دوی پسې فدیه راولېږې نو د یو فدیه راتله او نبی علیہ السلام ته پیش کېده دا د فلانکي فدیه ده صاحب به یې خوشې کړه دا د فلانکي دا به یې خوشې کړه حضرت عباس رضی الله عنه د حضور پاک سره دی دی چې راوسته دونه یې ورسره مینه ده دومره او دی پټ مسلمان و چې دی یو صحابي را ورکړه دی تقسیم کړل په صحابه وی لاسونه ولو تړه چې د نه ونه تښتي څوکۍ یې کوې نو د پیغمبر علیه السلام چې په کم کور کې شپه وه هغې سره دیوال نه پورې غاړه دی یو صحابي سره د ټوله شپه زبیرګي کول ام المؤمنین وی د مسلمانانو مور وی پیغمبر علیه السلام له خوب نه ورته خدای ولې خوب نه ورځي او ټوله شپه پریشانه خوب نه ورته بیا چې ما معلومات وکړل نو د عباس بیرګي اورېدل لیکن انصاف پکې دومره دی چې چاته نه وي چې دا عباس ولې زبیرګي کوي نو بیا وی زه لاړم د هغه کور والا نه مې تپوس وکړو چې عباس بیرګي کوي څه چل دی ناجوړه دی حضور پاک ټوله شپه بې خوبه دی چې هغې وکتل لاسونه یې وله سخت تړلي د هغې د وجې نه زبیرګي کول نو بیا وله هغوی لاسونه نرم کړل نو چې زبیرګي یې قلال شو نو نبي علیه السلام له خوب ورغی خو سفارش یې وله نه کو چې قیدیان به یو شاني سفارش بني نو سال عباس ته وی کاکا ته به دوو کسو فدیه راوړې یو د خپل ځان یو درواره د عقیل غریب دی یو د ځان یو د عقیل دی ورته وی ورواره تا ته پته نه چې د مسلمان وی ظاهر کې د کافرو سره په ډله کې موږ نیولې دړه نه خدای خبر الله خدای خبر او فکر مکو که مسلمان او موږ د فدیه واغېسته خدای به بدل درکړي خو موږ نیولې کافرانو سره په ډله کې ځان به م ورکې درواره به دې به ورکې وی ورواره تا ته پته نشته چې ما سره مال نشته
غریبې وی نشته د سره وی نه وی چې کله راتلې ستا ښځه ام الفضل زما چاچي هغې له دې بټوه ورنه کړه تا ورته ونه وې چې که جمدې رالم بیا به یې ماله راکې او که مړ شم نو ستا ده ونه دې ده ورکړې خیر واره وی زما د قسم په خدای وي چې رښتونی پیغمبر د دغې بټوې نه یو زه خبر یم یو ته زما ښځه خبر ده یو ته الله خبر دی ته خدای خبر کړې ښه د خدای پیغمبر ابوالعاص یې ورته را مخکې کړ زوم و د پیغمبر علیه السلام حضرت زینب بی وه ابله په مکه کې ده وی ته هم فدیه راولېږه سوال جواب لا چې فدیه کله پیش کېدلې نو حضرت زینب چې د حضور پاک لور وه هغې هم فدیه راولېږله د خاوند انصاف خدای کړه نو هغې له حضرت خدیجې رضی الله عنها یو امیل د واده په وخت کې غاړه کې اچولی چې دا کله ودېده امیل یې ورته غاړه کې اچولی نو هغې د ناز نه هغه خپل امیل هم په هغه فدیه کې کېښود او حضور پاک له دا اشاره ورکړه چې ته زه د لورې ما نه هم فدیه غواړې د خپل زوم نه نو چې کوم امیل زما مور خدیجې ما ته اچولی هم پکې واله نو چې پیغمبر علیه السلام ته د ابوالعاص فدیه پیسې د ابوالعاص فدیه ده چې وې کتل هغه امیل پې د پاسه پروت نبی علیه السلام سترګو کې اوښکې راغلې هغه د هغې د واده هغه حالت او حضرت خدیجه رضی الله عنها هغه منظر ورته را مخکې شو داسې ورته کتل د ته صحابه خو پوه شو وی صاحب ولې که د خوښې د ده دا فدیه به مو واپس کړو او د عباس ته به مو واپس کړو ناخلو چې ستا تره دی کاکا دی دی وی نه چې نورو نه علم دینه به معلم وی ښه د ابوالعاص ته به واپس کړو وی نه که مو خوښې نو د امیل به ورته صرف واپس کړو دا زما مشرې بیبي دې ته په غاړه اچولو دا به واپس کړو یو ته واپس کړو ابوالعاص باندې شرط ولګاو وی دې وخت کې زما لور تا سره په نکاح کې د ګناه ده چې کوم وخت مې درکوله جایز اوس دې وخت کې شریعت آرام کړي ته کافر مسلمان نو پتا شرط دا دی چې ته ورسې زما لور به ما ته واپس کړي وی ډېره قیدیان یې ټول واپس کړي او هغه زینب رضی الله تعالی عنها په اوښ سوره کړله او رخصت یې کړه یو ظالم کافر و هغه ول دیکه ورکړه د اوښ نه یې راوغورځوله په ګېډه یې ماشوم هغه هم ضایع شو مدینې منورې ته بیا نبي علیه السلام نه راورسېده رب العالمین فرمایي ولقد نصرکم الله ببدر وانتم اذله وی تاسو ډېر کم وئ وسله کمه وه افراد کم و بیا هم د سره خدای مدد کړی دی فاتقوا الله د خدای نه ویریږئ هر وخت په زړه کې د الله یره پیدا کړئ نو خدای به د سره مدد کوي نو شکریه به ادا کوئ لعلکم تشکرون بار بار به سره خدای مدد کوي شکریه به ادا کوئ نن مسلمان څومره ډېر دی نن د مسلمان تعداد د کافر د هر ډلې نه زیات دی د یهودیانو نه مسلمان زیات دی د عیسایانو نه زیات دی د هندوانو نه زیات دی د جاپانیانو نه زیات دی د روسیانو نه زیات دی د چینیانو نه زیات دی د مسلمان تعداد او نن مسلمان په وسله هم پوره دی دا هم نه چې وسله ورسره نشته غټه وسله اټم بم نه مسلمان سره شته غټه وسله میزایل دی هغه مسلمان سره شته او مسلمان سره ایمان هم شته او دریابونه چې کم نهر سویز دا د مسلمان په دی دا داسې دریاب دی چې دا یورپ او دا بل طرف ملاوي دا مسلمانانو په حدودو کې دی که دا نهر دا دریاب په بند که دا نهر د دوی یو بل سره کنیکشن ختم یورپ په مین نیم شو یو بل سره کنیکشن ختم تیل نن مسلمان سره دی چې د دنیا نظام نن په تیلو چلیږي سونا نن مسلمان سره ده چې د دنیا تجارت په سونا چلیږي ګیس نن مسلمان سره دی چې ستا نظام ټول په ګیس چلیږي لیکن مسلمان بیا هم د کافرو د لاسه وال ټکول خوري داسې ده که نه فلسطین کې دی وال خوري په عراق کې دو خوړل په افغانستان کې دی خوري پاکستان کې دی خوري په بوسنیا چچنیا کې وال دی خوري په فلسطین کې دی خوري ولې هغه ایمان چې کم پکار دی هغه نشته
وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. الله وی کتا په ایمان په سچ ځان کې پیدا کړ، کلک ایمان چې په خدای کم یقین دی، نو بیا بستا کامیابی وي او د دشمن بنی ازمون نن نشتا. ولی نشتا؟ زمون ټوله بروسه اعتماد نن په یورپ او په امریکا دی، په مدینه او په مکه نشتا. زمون حکمران طبقه چې دلته د خلینا خبر او باسی د امریکای زنده باد او باسی، او چې منډه وای نو امریکای له منډه وای، او چې منډه وای چین له روس له منډه وای، د خدای کور لا بیت الله له د پیغمبر علیه السلام کلی له منډه نه وای. اعتماد په خدای پکار دی. نن د مسلمان چې څومره په دې کافرانو اعتماد دی، د دې په نیمه اعتماد هم کو دی په خدای او په رب العالمین او کو اسبم دی. بل میانس کې سره اخته یو، دشمن ته مزه او فائدې اخلي. دا مونږ ته خدای مثال ښیي که نه، کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة باذن الله. چې د خدای مدد د سره بیا غوړه لویه ډله نشته. که ته وایې یاره ټکنالوژي او وسله نو جوړه دی که ټکنالوژي که نه، ملکونو عربو سره لږې پیسې دي، لږ دولت خو سره نه دی، لږ تیل خو سره نه دی، د تماچې د سرو زرو ګرځئ، او د یو شیخ پکې یو جز دی پکې ځان له مستقل ګرځي، ځان له مستقل، او تختونه او کټونه سرو زرو دي. نو جوړ دی کې ټمبه مو میزایل دی که نه، چا منې کړی دي؟ پیسه خو ډېره ده مسلمان سره، ولې نه جوړی؟ جوړی ته نه جوړ. او بل وسله په کار ده، دا خو ټکنالوژي ده، لیکن د هغې نه علاوه د بدر صحابو سره وسله کمه وه، نورو سره ډېره وه. اعتماد په خدای و. لویه خبره لعلکم فاتقوا الله. خدای نه یره ده، خدای نه یره پړه کې نشته، نه د حکمران طبقې شته او نه د مونږ شته. که زمونږ د خدای نه یره پړه کې راله، تقوا نشته که نه، ګناه، کرپشن، رشوت، ډاکه، څومره ظلمونه شروع دي. هر یو چې راځي ظالم د بل د پاسه دی. پاکستان کې تر اوسه پورې هغه د بجلیګر مولوي صاحب غره ورته ننه پورې سړي دوی رانغی، خو چې کم راځي د بل د پاسه، یو چې کم ټیکس لګوي بل د هغه نه زیات لګوي. عوام یې تباه او برباد کړل، ویس کړي دا وینې د عوامو. اوس دې حالت ته وګوره، موجوده حالت، څوک یو څوک بل څه، وعده به یو کوي او کوي به بل څه، هېڅ هم نشته. خزاړه به پرې وبخي، لکه د خدای یره نشته. خدای دې زمونږ او زمونږ حکمران طبقې په زړه کې د خدای یره پیدا کړي. که زمونږ کله د حکمران طبقې او زمونږ جوړ د الله سره راغی او د الله سره هم کنیکشن برابر شو، خدای شته که زمونږ یو مشکل هم پې پاتې شي. بیا دا تار دی د دې جوړ راغلی د هغه خولې سره، نو خبرې کوي. او که دا تار کټ شو، جوړ ختم شو، هلته نه بیا آواز نه خیږي. نو زمونږ د خدای سره جوړ نشته، که زمونږ د الله او د رسول سره جوړ راغی، هېڅ هم پریشاني نشته. که دا جوړ زمونږ راغی، نو خدای دې زمونږ د الله د خپل ذات او د خپل پیغمبر مبارک سره جوړ پیدا کړي. قرآن چې یو سپاره باندې تقسیم شوی وي، دې کې ګناه شته او که نه؟ څنګه یو سپاره باندې هېڅ ګناه پکې نشته. دا د ختم دپاره خیر دی، خلک تقسیم کړي. کم کسان چې جومات ته مخکې راشي، نو په کار دی چې کم کسان وروستو راشي، د مخکې کسانو نه دې ځای نه قبضه کوي. او مسله د دین دا ده چې کم کسان راځي، نو دوی دې مخکې کینی، نو شاته کسانو ته به ځای خالي کېږي، نو ټول ملګري به یو ځای کېږي. که شران دې لږ د مشرانو خیال ساتي. ماسخوتن ویترو پسې 2 رکعاته نفل په ناسته پکار دی، او که په ولاړه ویترو نه مخکې پکار دی. نبی علیه السلام د ویترو نه پس په ناسته یو 2 رکعاته کړي دي، اگر چې پیغمبر علیه السلام به ویتر په آخره شپه کې کول، نو چې ویتر به وکړ، هغې نه پس به 2 رکعاته په ناسته کول. نو په ناسته ځکه کول چې هغې به په هغه تهجد ډېر لوی وخت هغې شته په ولاړه، ډېر زیات تلاوت به پکې کوو.
بهر کې اوس کڅوک ویتر خو خدا دې چې تهجد پسې په اخره شپه کې وکي او د ویتر نه پس 2 رکعاته وکي پناسته د پیغمبر هم تابعداري رااله لیکن په اوله شپه کې مسوک ویتر کوي او د نبی رسول الله د تابعداري په نیت پناسته یو 2 رکعاته نفل کوي نو خبره ده جمعتونو کې چې کوم المارو کې په شیشو کې شکلونه ښکاري هغې سره مونځ کې فرق نه راځي لاول خو په کار دا ده چې قبلې طرف ته داسې څیز نی چې هغې کې سړي توجه خرابېږي د عایشې صدیقې رضی الله عنها لوپاټه وه او قبلې طرف ته دیوال باندې ویزانده وه نبی علیه السلام مبارک چې څنګه سلام وګرځو وی امیتی عنا قرامکې وی عایشې دا لوپټه دې لرې کا فإنها ألهتني دې د په مانځه کې خطا کړم مونځ را لګډ نو زما خپل ځاني په دې ډېرو جماعتونو کې د محراب کې اکثر شیشې لګېدلي هغې کې به سړي په شیشو کې خپل ځان ته ګوري که مونځ به کوي قبلې دیوال باید داسې نقش و نگار نه دی پکار چې د انسان توجه خرابوي او د بانک د ماښام په ټیم باندې ویل پکار دي واقعي دا ښه خبره ده دې دعا غواړي ما نه مانځه کې سستي کېږي دعا را لوکان ځان به تکړه کېږ ور یوازې په دوا کار نه کېږي ځان به تقدم به دوا راته کو چې خدای تکړه کا خو چې څنګه د دنیا په کار کې د نه سستي نه کېږي دارنګې دین کار کې هم سستي مه کوه دا په دې پوه نه شو بنین باندې بنین مونځ کېږي خو کمیس اچوه ها یو دوست نارینه اولاد نشته الله دې نارینه اولاد ورکړي دعا وکړئ رب العالمین مونږ د حضور پاک په نقش قدم روان کې الله د مسلمانانو اتفاق راولي مسلمانان د اختلافاتو نه وساتي او یو زنانه د بیماره ده پرونه هسپتال ته وړو دعا وته وکړي چې الله ولا شفا ورکړي یو بل دوست زمونږ په دې کارخانو کې هغه هم څه دعا غوښته دعا وته وکړي چې الله مشکلات حل کړي او الله خیر او برکت نصیب کړي یو بل دوست زمونږ دا ډاکټر صاحب دا متمانزو زمونږ د حاجي صاحب برخوردار دی هغې ته دعا وکړئ هغې چې څومره اولاد نارینه پیدا کېږي نو هغه ټول تقریبا معذوری دعا ورته وکړئ چې خدای پاک ولا صالح او صحتمند اولاد ورکړي الله دې ولا روغ صحتمند او صالح دیندار مسلمان بچی په قسمت کې ولیکي او خدای دې ولا ورکړي نور هم بعضې دوستانو دعاګانې غوښتې دي چې چا دعاګانې غوښتې دي الله دعاګانې ولا قبول کړي او تی ولا پوره کې حاجتونه او پرونه محمد سیار لاله ټبر وفات شو هغې ته هم دعا کوي چې خدای پاک مغفرت نصیب کړي څومره مردگان وفات الله ټولو مغفرت نصیب کړي او چې څومره مریضان دي په کورونو هسپتالونو کې الله ټول له شفا ورکړي الله دا څومره مسلمانان دلته موجود دي چا په زړه کې حاجتونه د شریعت سره موافق ټولو له پوره کړي چاته پریشانۍ ټینشنونو دي هغه له په خوشحالو باندې بدل کړي اخر وخت کې په خولې دا کریمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد